إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. دا اغا صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم حالات من ذکر کول کم چې زموږ د خوږ نبی محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم اولنی ملګری دینه مخکې درې خطبو کې تاسو د عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنه حالات واوریدل. ظاهری بدن باندې ډېر یو وړوکی انسان مګر د علم او د تقوا په بنیاد باندې هغه ډېر اوچت او دروند انسان و. دیو جنه به د هغه باره کې راځي وایي کنیف ملئ علما، دا یو کوډنۍ ده چې د علم نه ډکه ده. مطلب دا دی وجود یې داسې وړوکی دی لکه وړه کوډنۍ، خو علم نه ډک دی، علم پکې ډېر دی، تقوا پکې ډېره ده. او چا کې چې علم وي نو هغه کې د الله خشیت هم وي، ځکه الله سبحانه وتعالی قرآن کریم کې د علماو په باره کې دا فرمایلی دي چې انما یخشى الله من عباده العلماء. د الله نه چې د الله په بندگانو کې ډېر یریږي هغه علما دي. او صحابه کرام رضی الله عنهم خو هغه خلک و چې د نبي صلی الله علیه وسلم په مدرسه کې علم حاصل کړو. په هغوی کې به څنګه تقوا نه وه، په هغوی کې خو ډېره اوچته تقوا وه. عجیب عجیب صفاتو به کې سړی ورته حیران شي چې د دې د حالات کله ګوري. ډېر زیات بدبخته او ډېر انتهایی د الله دشمنان دي هغه خلک چې د دروغو د تاریخونو د وجې نه په صحابه کرام رضی الله عنهم پسې بدې ردې وایي او خبرې کوي. د یو خبرې به نه سند وي نه به ثبوت وي او په صحابو پسې به لګیایي چې فلاني صحابي دا چل کړی، فلاني دا چل کړی. هلکه ته دغه تاریخ پرېږده. زموږ شیخ رحمه الله به ویل دا تاریخ نه دی، دا خو تاریک دی، توره تیاره ده. تاریخ پسې چې ځې نو په تاریخ کې خلکو ډېر څه ورمنډلي، خو د انسانانو خپلې خبرې دي. خبره خو هغه ده چې د الله ده او د رسول ده صلی الله علیه وسلم. العلم ما قال الله وقال رسوله وما سوى ذاك وسواس الشياطين. علم خو هغه دی علمي خبرې چې الله ویلي او رسول ویلي وي.
او د دې نه چې سیوای نو دا وسواس الشیاطین دي، د شیطانانو وسوسې کس دی یو خاص فکر یې دی اړه کې یو تعصب او ضد دی، یو کتاب چې لیکي نو بچه چا سره نه لګي هغه پکې ښه بدنام کی، ذهن یې غلط جوړ شوی، هغه څنګه چې کوږ ذهن جوړ شوی دقسې کږې خبرې په کتاب کې ولیکي. موږ به د هر کتاب هر خبره منو، ځکه د هر کتاب هر خبره خو وحي نه ده که نه، خو د انسان یو خیال دی، یو رای ده. که د قرآن او حدیث سره برابره وه خو ټیک ده، او که نه وه مونږ یې پې نه مکلف یو او نه قدر کوو او نه دغه دین دی. خو یو کس دی یو خبره یې کړې ده، هم د قرآن خلاف ده هم د حدیث خلاف ده. د صحابو تپوس د تاریخ د پاڼو نه مه کوه، د صحابه کرامو رضی الله عنهم تپوس د قرآن د پاڼو نه وکړه. صحابه کرام رضی الله عنهم د تاریخ خلق نه دی، د قرآن خلق دی. خلق خطا شوي دي په دې وجه منهج غلط شو چې تاریخونه یې راوچت کړه نو ګډوډ شو. او دا د کفارو یو عجیبه سازش دی چې په دې مسلمانانو کې رادن نه کړی دی. تا پسې به کتاب راوالي ګوره فلاني کتاب کې دا یې لیکلی، او کله کله به یو صحیح حدیث وي د هغې به هغه مطلب نه چې کوم تا ته دی بیانوي، په هغې کې به تا ته یو غلط انداز کې پیش کړي. ګوره دې حدیث کې خو داسې راغلي، ورته په دې حدیث ته نه پوهېږي، د دې خپل سپیشلیسټان شته دی، خپل ماهرین یې شته، هغې نه تپوس وکړه چې پوره دې پې پوهېږي. الحمدلله علی ذلک. دا دین داسې نه دی چې داسې یو سړی په شد بد نه پوهېږي او هر سړی به په دې کې خبرې کوي. یو سړی انجینیر دی، د دنیا اصول دا دي، په میډیکل کې خبرې نشي کولی، او کرایې ورکړي خلک ورپورې خاندي ستا میډیکل سره څه کار دی، میډیکل تا ویلی نه دی، صرف 2-3 کتابونه د میډیکل دې پړاو کړه په انګلیش کې، ځکه چې ته په انګلیش پوهېږي، انجینیرینګ دې کړی، ولې ته ډاکټر شوې سر؟ نه ته ډاکټر نه یې، ستا په دې امور کې مهارت نشته دی، ته نقشې جوړوه، داسې نور انجینیرینګ سره متعلقه چې کوم کارونه دي هغه کوه. او یو سړی ډاکټر دی او هغه دې د انجینیرینګ کارونه کوي، دا د خپل هغه چې کوم څیز اهل نه دی، د هغه خپل منصب نه لګی دی، دانګي بل طرف ته، دا هم غلطه کوي. د ده رایې به په انجینیرینګ کې نه قبلېږي، په دین کې هم داسې ده. هغه علما چې هغه په قرآن او حدیث پوه دي، نو د قرآن او حدیث په خبرو کې به هغوی ته رجوع کوي، دا نه چې ته به هغه چا ته رجوع کوي چې غریب د قرآن الفاظ هم نشي ویلی، په عربۍ هم نه پوهېږي، د عربۍ 2 ټکي چې لیکي هغه هم غلط لیکي، په دې نه پوهېږي دا زه څه لیکم او څه وایم، دته به موږ په دین کې رجوع کوو. ولې چې که نه یو نوم پې پروت دی، په نومونو کار نه کېږي. علمیت په قرآن او سنت آیا دی پوهه دی؟ نه دی پوهه. دیو جنا کوم چې هغه علما دي چې الله سبحانه وتعالی ورته جوور علم ورکړی، قرآن کې هغې ته څه وایي؟ والراسخون فی العلم، والراسخون فی العلم، چې په علم کې د رسوخ درجې ته رسېدلي. راسخون فی العلم وي، راسخ فی العلم چې الله ورته جوور علم ورکړی دی، په محکماتو باندې الله هغه ته علم ورکړی، او متشابهاتو کې ګوتې نه وي او د دین نقشه نه ورانوي. او کم سړی چې په متشابهاتو ورپسې شي نو د دین نقشه ګډوډه کړي. د متشابهاتو رجوع به محکماتو ته کېږي. او د اکثر مولیان چې ګمراه شوي په دې وخت کې دا تاسو چې مختلف نومونه ګورئ، او ډېر به مشهور هم وي او ډېر به بیانونه او تقریرونه وي، او ګمراهي د دې وجه دا ده چې دا ګمراه شوی دی د متشابهاتو د وجې نه، یا محکمات دي خو دې پې نه پوهېږي، په غلط اندازې پیش کوي. نو د صحابو تپوس به رضی الله عنهم موږ د قرآن نه کوو. سورة الحجرات کوم آیت چې ما ولوست دې کې الله رب العالمین 3 آیت کې فرمایي چې د دوی ادب څومره و د صحابو، څومره اعلی مرتبه کې د دوی ادب د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله، یقینا هغه خلک چې هغوی ښکته کوي خپل اوازونه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په مجلس کې او د هغه په خوا کې. او دا آیت هم ځکه نازل شو چې لا ترفعوا اصواتکم عند رسول الله، ما اوچتوئ اوازونه، چې په یو مجلس کې په دې امت کې ټول نه غوره 2 کسان، ابو بکر صدیق رضی الله عنه، عمر فاروق رضی الله عنه، انسانه په یو خبره کې د یو رایه و د بل بله رایه و، نو دواړو لږ بحث وکړو. 2 ملګري کله نیکان ملګري په یو خبره کې بحث کوي، نو په دې بحث دوران کې د دوی اوازونه لږ اوچت شو.
الله رب العالمین د آیت نازل کو چې ګورئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مجلس کې تاسو ناست یې نو خپل اوازونه مو اوچتوئ یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د आवाज د پاس आवाज مو اوچتوئ. ابن قیم سے اعلام الموقعین یا اعلام الموقعین هغه کې لیکي په دې اول جلد کې ابتدایي مباحثو کې وی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوند کې خدا ادب چې څوک به مجلس ته راتلی نه صحابه هغوی ته دا حکم و مؤمنانو ته چې اوازونه د نبي صلی الله علیه وسلم په آواز مو اوچتوئ. دا بې ادبي ده. د هر مجلس خپل آداب وي. اوس هم دې وخت کې بعضې سړی به په مجلس کې ناست په علماو به اوازونه اوچتوي. نه د عالم خپل قدر لږ وپېژنه که نه یاره کم از کم لږ څه درجات شته نه زموږ په دې دین کې که نشته دی. داسې نه وي په کار. دا بې ادبي ده. یو لوی شیخ ناست دی عالم ناست ډېر کله ته دومره بې ادبه مونږ ګورو کله کله مجلس کې به ملګری تپوس کړي 20 کسان به ناست دي یو شیخ عالم به ناست دي مشر دا ملګری به تپوس شیخ صاحب دا فلانۍ مسله څنګه ده دلته به دا بل راودانګي په دې منځ کې عالم او شیخ به په ځای پرې وایي ولې تا ته پته نشي دا مسله داسې ده که نه لکه تا نه یې تپوس کړی دی دا تپوس یې تا نه کړی دی د دې دا جواب په تا لازم و چې تا په دې منځ کې راودانګل پرېږده که نه عالم ناست دی شیخ ناست دی به جواب وکړي که نه به وضاحت وکړي دلیل به مو وایي ته څه نه اوس هغه منصب باندې ځان فایز کوې چې هغه ستا منصب نه دی هغه ستا درجه نه ده داسې مه کوه ته بې ادبي ده. او که چېرته په یو مجلس کې یو لوی عالم ناست دی با اعتماده شاګرد یې ناست دی د صلاحیت والا او دا عالم اجازت وکړي چې دا جواب ته وکړه نو بیا صحیح ده چې د ده په اعتماد یې چېرې دا ښه تکړه شاګرد نه دی په دې خبره پوهېږي هله چې اجازت وکړي بغیر اجازت نه داسې مه کوه. د هر مجلس خپل آداب قرآن موږ ته د آداب راښودلي. الله رب العالمین فرمایي د نبي په آواز مو اوچتوئ. امام ابن قیم وایي چې کله نبي علیه السلام اوس وفات شوی اوس به څنګه چلي اوس به موږ په دې آیت څنګه عمل کوو. ابن قیم رحمه الله فرمایي وایي اوس چې څوک د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث آواز اوچت کی دا گمراه دی او د عملونه به الله برباد کی. چې تا ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث بیان شي صحیح سند والا حدیث او ته په دې اعتراضات شروع کړې ته د دې جوابونه شروع کړې ته دا په غلط انداز کې خلکو ته پیش کړې چې په دې حدیث کې د سر نه والا آخر پورې هغه خبره نه په خپله ته د دروغ راوباسې او ډرامه ته جوړې نو دا به د الله عملونه برباد کړي ځکه تا اواز د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث اوچت کړ. څنګه چې د نبي صلی الله علیه وسلم په ژوند کې په حیات مبارکه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د آواز د پاسه آواز اوچتول حرام او د اعمالو د بربادۍ سبب نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وفات نه بعد که اوس موږ ته څوک د خوب نبی صلی الله علیه وسلم حدیث بیانوي سنت بیانوي نو موږ له نه ده په کار چې موږ په هغې آواز اوچت کړو چې غلی کښېنه دا خبره دې د ځان سره کېده او دا زموږ مولوي صاحب نه ده ویلې او ته د فلاني صاحب خبره لږه واوره چې هغه پکې څه ویلي نه فلانې او مولوي صاحب او مفتي صاحب او قاضي صاحب دا پکې ټول ختم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث راغو د دې په مقابل کې ټوله دنیا صفر کراس خبره ختمه شوه. امام شافعي ته چا ویلی رحمه الله حدیث بیان نو یو کس په مجلس کې ناست باید سړی ساده غونډه کړي وایي دا حدیث چې تا بیان که ته د دې مطابق فتوا ورکړې عمل پې کې امام شافعي رحمت الله علیه په قار شو په دې غلطه خبره سړی غوسه کي هغه ورته وایي تا زه وکتلم چې د ګرجې نه راووتمه چېرته نصراني درته ښکارم عیسایي که نه زینار مې په غاړه کې اچولی دی که د بل کافرو د بل عبادت خانې نه راووتمه چې زه به لا حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم زما مخې ته راځي او زه به پرې عمل نه کوم او زه به په هغې فتوا نه ورکوم او زه به د هغې په مقابل کې خپله رایه او خپل قیاسونه کوم دا ته څه وې د الله بنده دا خو د مسلمان کار نه دی چې د خوږ نبي صلی الله علیه وسلم حدیث دی راشي په صحیح سند او بیا د امام شافعي په شان سړی پکې خبرې کوي خپله رای دې قایموي او په هغې دې عمل نه کوي او په هغې دې فتوا نه ورکوي دا امام شافعي دی دا د علم غر دی هغه دا خبره کوي
او دای دی امت ته دا قول چې را نقل شو ما ته دا اشاره ده دې ته چې څلور واړو امامانو د قشان خبرې کړي زمونږ خبرې به بې دلیل به زمونږ خبرې نه منئ چې حدیث د نبی علیه السلام راغی بیا هغې پسې ده ما پسې مه ګرځه زه پکې بیا څوک یم او بل پکې بیا څوک دی بل پکې بیا څوک امام احمد بن حنبل چې خلک وایي څلور مذهب دي که نه دا دغه مذهبونه امامان چې خلک ورته نسبت کوي امام شافعي رحمه الله امام احمد بن حنبل رحمة الله علیه شاګرد ته وایي لا تقلدني زما تقلید ونه کې ګوره زما تقلید به نه کې ما پسې به نه راځي بېدلیل او د فلاني او د فلاني او د فلاني تقلید به هم نه کې که هغه امام اوزاعي دی او که هغه بل دی او که بل دی د هغه دور لوی لوی امامان یې ورته یاد کړي دې پسې به نه ځي بلکې هغه ځای نه به دین اخلي چې کوم ځای نه موږ او دې ټولو علماو اخیستی چې هغه قرآن او سنت دی په دې پسې به ځي په ما پسې او په بل پسې را نه شي ګوره دې ائمو ټولو غاړه خلاصه کړې که امام ابو حنیفه رحمة الله علیه دی هغه هم صفا فرمایلی دي اذا صح الحديث فهو مذهبي زما مذهب وپېژنه زما مذهب صحیح حدیث دی سبحان الله صحیح خبرې چې حدیث درته صحیح راورسېدو نو زه درته ګوره اوس نه ویم چې هغه واخله او دقه به زما مذهبي زما رای بیا پرېږده او د بل رای بیا پرېږده شاګرد ته وایي امام ابو یوسف رحمة الله علیه ته چې دی به ناست و د ده هره خبره به یې لیکله او د ده نوم یعقوب دی امام ابو یوسف رحمه الله وی ویحک یا یعقوب ای یعقوبه خوار شي دا هغه عادتي شان خیري دی شاګرد ته کله کله استاد بیخ دې وزه مړه داسې مه کوه د رښتیا رڼه دا نه وایي چې ګنې الله دې رښتیا بیخ وباسه هسې هغه عرفي شان کلمات دي نو عربي ویحک خوار شي دا خبره داسې نه ده داسې وکړه نو ورته ویحک یا یعقوب خوار شي یعقوبه قلم دې راخستی او زما هر ټکی لیکي دا څوک ورته وایي دا امام ابو حنیفه رحمة الله علیه خپل مخامخ شاګرد ته وایي ته زما هر خبره مه لیکه چې سبا بیا خلکو ته په دلیل کې پیش کړې چې ګوره امام صاحب دا ویلي نه زه اوس نه اجازت نه درکوم ځکه چې زه به نن یو خبره وکړم په خپله رای په خپل اجتهاد ما ته به دلیل نه را رسېدلی یا به مې ورته سوچ نه یې خبرې ته او دا زما خبره به خطا وي سبا به ما ته حدیث د نبي صلی الله علیه وسلم را ورسي زه د نننۍ خبرې نه بری یم او بس ما ته رجوع وکړله سبا به زه رجوع کوم دی نه که زما نننۍ خبره سبا څه شي خطا شي او ما ته حدیث را ورسي ځکه چې نن زه سویم دا په رایې لګیا یم په خپل اجتهاد لګیا یم او که سبا ما یو خبره وکړله او بل سبا له ما ته د خپلې خبرې په مقابل کې حدیث را ورسېدو نو زما هغه سبانۍ خبره به زه بیا پرېږدم او هغه بل سبا چې کوم حدیث را رسېدلی دی زه به هغه اخلم واوره دا د ائمو شان دی امام مالک ته ګوره څلور واړه مې درته یاد کړ دا مې درته صرف یو قول را نقل کړو د دې څلورو واړو اقوال ډېر زیات علماو را نقل کړي امام مالک څوک دی امام مالک رحمة الله علیه په دې څلور امامانو کې هغه امام دی چې ده ته ویلی کېږي امام دار الهجره د دارالهجرت امام دارالهجرت کم ځای دی مدینه منوره مدینه طیبه د خوږ نبی صلی الله علیه وسلم د هجرت وطن دا امام مالک شپېته کاله د نبی علیه السلام په مسجد کې ناست دی او خلکو ته درس ورکوي الله اکبر شپېته کاله د نیمې صدۍ نه هم 15 کاله د پاسه سبحان الله څومره خوش قسمته انسان او په کوم ځای کې ناست دی د نبي صلی الله علیه وسلم په مسجد او د دنیا د خوا و شانه ورله علما راځي او درس تی وی لګیا دی خو څه وایي امام مالک خپلو شاګردانو ته په درس کې بار بار دا خبره کوي واورئ ای ملګرو زیما او کبل دی او کبل دی او کبل دی څومره موږ چې علما یو ائمه یو د هر چا خبره صحیح هم کیدی شي او خطا هم کیدی شي مگر دغه صاحب د قبر چې دی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم قبر مبارک ته اشاره وکړه الا صاحب هذا القبر مگر د دې قبر چې کوم صاحب دی چې په دغه قبر مبارک کې دفن دی خوږ نبی صلی الله علیه وسلم د هیڅ خبره غلطه نشي کېدی د هغې هره خبره صحیح مطلب بیا څه چې ګوره دا زه څه ویم یا بل عالم نه واورئ او سبا تاسو ته زما او د بل عالم د خبرې په مقابل کې د دغه شخصیت د خوږ نبی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث را ورسېدو بیا به زما خبره هم پرېږدئ بیا به د بل هم پرېږدئ بیا به د بل بس بیا به حدیث پسې ځئ دې ته وایي ادب دې ائمو ټولو ادب کړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیث انتهایی احترام یې کړی د حدیث د
دا خو نن سبا د فتنو دور دی قیامت علامه ده نبی علیہ السلام فرمایي قیامت ته نږدې وخت کې به جهالت به خور شي ان بین یدی الساعه لایاما نبی علیہ السلام فرمایي قیامت نه مخکې به داسې زمانه راځي داسې ورځ چې ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم جهالت به خلکو حمله آور شي جهالت به راکوز شي ځمکې ته جهالت به ډېر شي عام بشي او علم به اوچت کړلی شي خلک به د علم خبرې نه کوي بس چې له چا زړه د څه راځي انګاو بنګاو وایي دا نیټ ته ووره که نه زه کله حیران شم افسوس هم راشي ژړا او خندا هم راشي چې هر سړی خبرې کوي هر سړی تبصره کوي نور په دې نه پوهېږي چې دا زه کومه خبره کوم د کم ځای نه ویم دلیل یې څه دی بنیاد څه دی زما د دې خبرې خو بس هر سړی لګیا دی او بس آسان کار دی فیسبوک ځان ته کولاو که او بس شروع شه څه وایه نو بس چې څه دې زړه ته راځي ووایه تپوس خو نشته که نه او نه میزان او تول شته چې زما ستا خبره وتلي دا خبره څومره اندازه کې ده درانه ده او که سپکه ده صحیح ده او که غلطه ده نو د صحابه کرام رضی الله عنهم همدغه طریقه وه چې دا دلته الله رب العالمین فرمایي چې کم کسان خپل اوازونه ښکته کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مجلس کې عند رسول الله اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوى الله رب العالمین فرمایي دا هغه خلک دی دا صحابه چې الله تعالی د دې زړونه ازمایلي دي امتحان یې پې کړی په تقوا سره الله اکبر په تقوا کې پرچی پاس کړي دي صحابه کرام په تقوا کې امتحانونه پاس کړي زما ستا خو د مدرسې پرچی یا هغه پاس تقوا به راکیایي نه اخره کې سند والو ډیګري چې دا بس مولوي صاحب شو دا مفتی صاحب شو خبره د تقوا ده دنه والله که په دې سند موږ خلاص شو که ما سره هر څومره د خپلې مدرسې سندونه دي والله که زه په دې خپل سند خلاص شم څو پورې دننه زړه کې تقوا نه وه په سندونو په ډیګرو څوک نه خلاصېږي موږ خو د سکول پرچې ورکوو موږ خو د کالج موږ خو د یونیورسټۍ او موږ خو چې کوم دی د مختلفو هغه دغه کې چې کوم دی مضامینو کې پیپرې ورکوو او پاس کیږو یا فیل کیږو صحابو په تقوا کې پرچې ورکړي دلته د دې زړه ګویي ورله الله کې وایي د دې د زړونو په باره کې الله فرمایي زه وایم چې دوی په تقوا کې پاس شوي الله رب العالمین د دوی زړونه ازمایلي دي په تقوا سره امتحان هغه علما ته وایي د لغت په لحاظ سره دا چې کوم دی ماخوذ دی د امتحان الذهب والفضه نه امتحان اصل کوي صفایي ته صفایي کول د امتحان ولې وایي دې سره صفایي وشي کوم هلک خواري کړی چې هغه وځي او کوم هلک کچره ده چې پاتې شي چې خواري نه ده کړی واسې بس وخت یې ضایع کړی صفایي پکې کېږي که نه امتحان کې نو دلته مطلب د عرب دا ټکي امتحانه په هغه وخت کې استعمالوي چې دا زرګران دا سونه او چاندي صفا کوي چمکتي وباسي امتحان سره سړی چمکاو شي پته ولګي چې دا قابل دی تکړه دی صحابه کرامو په باره کې الله رب العالمین فرمایي دا هغه خلک دی چې د دې زړونه ما په تقوا سره ازمایلي دي زړونه په تقوا سره ښایسته شوي دي دا مطلب د دې د زړونو صفایي په تقوا باندې شوې ده او ولې به نه شوي الله رب العالمین فرمایي دا داسې خلک دی لهم مغفرة واجر عظیم د دې دپاره بخښنه ده او ډېر عظیم اجر دی ډېر لوی اجر دی د دې دپاره او دغه رنګه قرآن کریم کې الله رب العالمین خپل خوږ نبی صلی الله علیه وسلم ته هم دا فرمایلي وو چې ګوره دا خپل ملګري دي صحابه دې پرې نه ږدي او دا آیت په مکه کې نازل و سورت کهف کې هم شته سورت انعام کې هم شته مشرکان راغه د مکې دا زه چې کومو صحابو تاریخ تاسو ته بیانوم دا چې کوم ذکر شو یا ورپسې دي بعضې دا هغه خلکو چې اکثر غریبانان په مکه کې کمزوري خلکو غلامان او غریبانان او بېوس او کوم چې د مکې خانان نوابان غټان سردارانو نو د دوی په دې ذهن او په کوپړۍ کې خو ډېره لویه د تکبر نشه پرته یي که نه دا ډېر ناشنا شی دی زموږ یو ملګري خاندل یو قاري صاحب په سفر تلي ویلې فلاني صاحب سره مې منډې والي ایم پی اے وایي الیکشن ته ولاړو ما ستاسو کار چې الیکشن کې دې منډې والي وایي دومره مینې را سره کوله د الیکشن ورځ چې څنګه یې وګټله په پیله ورځ باندې چې ورسره ګاډي کې وایي دغه شو مو چېرته روان وایي راته یې کتلم نه په پیله ورځ چې ګینې ته ما سره منډې والي دا اقتدار دا مشري دا چې سړی اوچتې مرتبې ته په دنیا کې ورسي زه په یو عجیبه نشه راشي یو تکبر پکې پیدا شي لږ کسان چې خوش قسمته وي چې هغه
خپل عاجزي نه پرېږدي که هر څومره غټې مرتبې ته رسي عاجز ځان ګڼي دا چېرته لږ خلک ورنه اکثر خلک بس ګډوډ شي بدل شي د مکې مشرکانو کې دا تکبر ډېر و چې موږ خو ډېر غټ خلک یو جرګمان یو سرداران یو قومونه راپسې ولاړ دي اوس به موږ د دې محمد منو صلی الله علیه وآله وسلم چې دی وایي زه د الله پیغمبر یم نو اکثر دا غریبانان اول اسلام ته دین ته راغله الله اکبر نو یو ځل دي دا سرداران هم چې کله خپل منځ کې کېناسته پشي شه مخامخ خو به د نبي علیه السلام پسې ردې بدې ویلې مقابلې به یې کولې دمکیانې به وې چې بندې که دا خبرې دا خبرې به دلته نه کې او ته خلک د پلار نیکه د دین نه اړې او نوې نوې خبرې دې راوړي او دا واغه نبي صلی الله علیه وسلم ته به دک ورکړو کله به دا شاعر دی کله به دا نعوذ بالله لیونی دی کله به دا چې کوم دی ګډوډ خوبونه د شپې ویني سار له موږ ته وایي اضغاث احلام سار له بیا وایي چې یاره ما بېګا ما باندې وحي راغلی نعوذ بالله نبي علیه السلام ته به دا تکلیفونه ورکول په دې پراپیګنډو سره دا د هغه زمانې د هغوی یو میډیا وه چې ګرمه کړی کله به یې څه ویل کله به یې څه ویل نبي صلی الله علیه وسلم به صبر تحمل سره کار وکړه ځکه چې د خلکو خبرو ته ګوري بیا کار نشي کولی خلک به لګیایي خو ته به حق وایې خلک به کنځلم کوي ردې بدې به م وایي چې کله ته په حق باندې ولاړ نو په دې کې کله به چې دوی ځان له کېناسته دا سرداران د مکې خپل منځ کې به ویل هسې تاسو د دې سړي باره کې څه وایې دا محمد چې دی صلی الله علیه وسلم دا خبرې څنګه دي زه دې چې دا کم کلام کوي دا کمې خبرې نو یو بل ته به څه وایي والله که پکې دومره ذره بر نقصان شته او دې چې دا کم کلام موږ ته وایي چې دا د الله کلام دی دا قرآن وایي د دې خو موږ مقابله نشو کولی په موږ کې غټ غټ شاعران فصیحان بلیغان دا شته دی خطیبان په عربو کې به داسې شاعرانو زموږ شاعر خو چې دی یو هفتې سر نیولی بیا یو څه ګډه وډه شانته روبایي جوړه کړي نو بیا ورته زم واهوا کوم او ته ورته واهوا کړې نور به پوهېږو نه چې دا دې څه اوتې بوتې وایي بس ځان له پیجونه جوړ کړي دي او دغه دی واهوا ته ویې لږ بیا ووایه ته به داسې ملغلرې وشیندلې زما تنقید غرض نه دی خو به یې موږ قرآن ته لږ رجوع وکړئ د الله کتاب ته لږ رجوع وکړئ اخر چېرته یو تعمیري کار به موږ کوو که نه چېرته د قوم د پاره داسې یو ترقي یافته کارونه به هم کوو موږ که نه به کوو که صرف دغه سوچونو کې به ناست یو بس خبرې به کوو تشې او د لیلا نه به تاویږو او د جانان نه به تاویږو او سوچ به د سرو شونډو او د زلفانو نه اخوا نه وړي دا کوم سوچ دی یار څومره نیچ سوچ دی یاره چې دا شاعري ستا اخوا وانه وړېدله چېرته د دې چېرته د الله توحید بیان که پکې چې د خلکو په زړه کې د الله خوف پیدا شي د امانتدارۍ خبرې وکړه د دیانتدارۍ خبرې وکړه چېرته چې کوم دی د نبي صلی الله علیه وسلم شان بیان کا د سنتو طرف ته دعوت ورکا د یتیمانانو حقوق د پندو رندو حقوق د مظلومانو د مسکینانو د کمزورو خلکو دپاره خبره دا پکاري زمونږ دین ټول د دې نه ډک دی نبي علیه السلام چې اخري خطبه د حج ورکړې پای کې ټولو کمزورو حقوق بیان کړي ټول د حقوق انسانیت هیومن رائټس چې ورته وایي هیومن رائټس د ټول نه بهترین چارټر چې ګوري هغه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خطبه د اخري په خپل ژوند کې خو په حدیث کې بار بار دا حقوق ذکر کړي دي بار خو په اخري خطبه کې ناشنا خبرې وکړي د یتیمانانو د زنانو د غلامانو د مسکینانو او د کمزورو خلکو حقوق ټول ذکر کړو چې ګوره کمزورو خلکو سره زیاتې ونه کوي خپله معاشره کې ظلم عام نه کوي داسې خبرې پکار دي د نبي علیه السلام احادیث وګوره هغې مطابق که شاعري دې وکړه نو ته به یو قسم د نبي علیه السلام د دین ترجمان جوړ شي دا ښکلې شاعري ده داسې ښه شاعران د نبي علیه السلام دور کې مو ښکلې شاعري به یې کوله خلکو ته به ښایسته خبرې وعظ او نصیحت به یې کوه د هغې څوک هم خلاف نه کوي خو غرض مې دا دی چې دې مشرکانو به ویل یاره موږ کې غټ غټ شاعران دي خو داسې کلام نشي ویلی کوم چې دا قرآن د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې کوم قرآن نازل دی او دا کمې خبرې کوي دا خو ناشنا کلام دی کله کله به په خپل مجلس کې د دې مثال ذکر کړ وایي د دې قرآن مثال داسې دی چې دا کم کلام وایي لکه یو مزیداره ونه ده او په هغې یو تازګي پرته ده دا تازه ونه ډېره ښایسته ښکاري دا باران چې وشي ډېره مزیداره پړق وایي دا پاڼې او بیا پکې مزیدارې میوې لګېدلې دي او سوری دی ته د لاندې وایي د دې نبي صلی الله علیه وسلم دې خبرو کې داسې یو خوند دی لکه داسې یو مزیداره ونه چې ظاهره کې هم ښکلې ده پاڼې هم ښکلې دي میوې هم پکې لګېدلي سوری هم دی ګوره دا به د دوی په شیشه خبرې وې کله کله به پټ نبي علیه السلام به چې کله قرآن لسته
یا به د شپې قیام کوو چېرته به مسجد حرام ته راغلو پټ پټ پې غوږ هم نیولو کله کله لکه د عمر رضی الله عنه د اسلام په واقع کې به م راشي انشاءالله او خپل ځای کې وایو انشاءالله هغوی چې زما د اسلام هم یو وجه دا وه چې ما د قرآن اورېدلی پټ شوی وم سخت خلاف هم د نبي علیه السلام چې قرآن مې واورېده هغه په دویم ځل خو بیا هغه د خور کور ته چې تللی هغه بله موقع ده چې هغې سورې طه لوستی اینه مخکې د نبي علیه السلام نه قرآن اورېدلی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم قرآن لوسه سورې حقه او هغې اورېدلې وه وایي زما د زړه کې دا کلام ننوت دا کوم کلام دی ځکه خو عربو په دې پوهېدل چې دا څومره جوور کلام دی نو زما محترم ورونو دې مشرکانو د نبي علیه السلام نه یو ځل دا مطالبه وکړه ځکه دې ته یې کتل چې د انسان په دې خبرو کې خو ډېر اثر دی او واقعي د الله پیغمبر دی زړه کې خو ورته پته وه او دا ټول خلک به په ده پسې ورځي وخت په وخت به دې الله رب العالمین بره بوځي ترقۍ ته به ځي او دې به الله غالب کوي او نبي علیه السلام ورته صفا ویل چې تاسو هر څومره دښمني وکړي ما سره الله وعده کړې چې زما دین به غالب کېږي الله اکبر ما سره الله وعده کړې ده د دنیا ګوټ ګوټ ته به زما دا دین رسي که کچه کوري او که پوخ کوري که د خټو نه جوړي هغه زمانه کې به خټو نه کور نه جوړ او که د خیمې نه جوړ کوري خیمه هغه زمانه کې به خیمو کې خلک اوسېدل زما دا دین به وررسي دوی به تعجب کولو چې عجیبه خبره دلته په مکه کې تنګ کړي دي دومره په اعتماد لګیا دي خبرې کوي تا خو دننه د ایمان سره تعلق ساتي دا خبرې په الله توکل اعتماد همغسې وه ورځ په ورځ نبي صلی الله علیه وسلم په شان تلو مخکې روانو مخکې په دې قافله کې به نوي نوي ملګري شاملېدل دوی یو ځل یې سوچ وکړو چې یاره دا سړی خو په بره روان دی داسې ولې نه کوو چې موږ هم په ایمان راوړو خو هلته د دې تکبر د لاسه ورته دا ځان بد ښکارېده چې اوس به د دې بلال سره مونږ کینو دا بلال خو یو غلام دی د عبدالله بن مسعود سره به کینو دا خو یو غریب سړی دی دا صهیب سره به مونږ کینو او د دې فلان او فلان او فلان سره به کینو دا غریبانان صحابه نو دې بعضې متکبر انسان ته رسېدي غریبانانو په مجلس کې دا ناست هم بدې ښکاري د غریبانانو دعوت هم نه قبلوي اکثر چې مړه اوس ساګ ماګ به یې پخ کړي او دال به یې پخ کړي هلکه د غریب ساګ او دالو ته مه ګوره د هغه د زړه مینې ته وګوره او چېرته چې ورله خان او نواب دعوت ورکړي یاره وایي د سپېشل دعوت راغلی ښه سپېشله دعوتنامه راغلی بیا هلته منډې وایي ډېر ځان هم جوړ را جوړ کړي نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته دا غریبانان ملګري د دې سره ډېره مینه به کوله د کمزورو خلکو سره به ډېره زیاته مینه کوله نبي صلی الله علیه وسلم غلامانو سره به یې مینه کوله نو دی ورله په جرګه راغه دا د مکې مشرکان دا غټ دا سرداران د هغه زمانې چې یاره موږ هم تاسو سره کینو او ستا دا دعوت به لږ واورو او کیدای شي موږ په دې هم سوچ وکړو چې ایمان هم راوړو خو یو شرط دی زموږ نبي صلی الله علیه وسلم څه شرط دی ستاسو وایي شرط دا دی چې زموږ حیثیت ته وګوره دا تا باندې چې چا ایمان راوړی دوی حیثیت ته وګوره نو موږ او دوی خو په یو مجلس کې نه شو کېناستلی ته به دوی د خپل مجلس نه لرې کړې دوی وشاړه کم ټایم چې موږ له راکېنو دوی به نه وي موږ ته به جدا درس وي زموږ به جدا ماحول وي زموږ به جدا نشست او برخاست ځکه دا خلک موږ نشو برداشت کولی بل چې دوی سره موږ ناسته ولاړه وکړو دا په موږ زړه ورکېږي دا غریبانان بیا الله اکبر څومره غلط سوچ دا تکبر د شي نو ته دوی لرې که وشړه نو موږ به هله راشو ستا خبره به م واورو ستاسو په دې خبره کې به لږ سوچ هم وکړو چې ایمان در باندې راوړو که نه مفسرین د یاد دلان دي کوي نبی علیه السلام لږ سوچ کې پرېوتو چې دا خبره دوی ماته کوي نو که ایمان راوړي خو ښه ده که نه الله اکبر الله رب العالمین باران آیتونه نازل کړ ای نبی د دوی پروا مه کوه دا غټان دي متکبره دي د دې زړه صفا نه دی ایمان راوړلو ته دا زما غریبانان او فقیران مؤمنان بندگان ګوره ونه شړې الله اکبر الله دومره غیرت کوي په دې مؤمن باندې سورة کهف کې الله رب العالمین فرمایي دغه آیت چې کله نازله ده الله رب العالمین فرمایي ای زما نبی واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا اے زمانه بی ورزان ټینګه واصبر صبر وکړه ځان کلک کا د خپل نفس دې کلک کا د هغه کسانو په ملګرتیا کې مع الذین يدعون ربهم بالغداة والعشي چې د الله نه دعاګانې غواړي الله ته جړاګانې کوي د الله بندګانې کوي سبا او بیګایي سار او ماښام
من د الله عبادتونه کوي منځونه کوي دا صحابه دا غریبانان خلک معلومه شه سار او ماښام اسکار او د دې منځونو پابندي د سار ماښام نه مراد دا اول او اخر د ورځې مطلب هر وخت د الله عبادت کې مصروف ایمان یې راوړی اے نبی ګوره د دوی سره ځان کلک کړه د غریبانانو ملګرو سره چې مؤمنان دي سار او ماښام زما عبادت او بندګۍ کوي او دعاګانې غواړي او تا ته چې دا کومه جرګه د مشرکانو راغلې ده اے نبی آیا ته د دوی د دنیا نه متاثره کېږي تريد زینت الحیات الدنیا ستا اراده د دنیا د زینت او د ډول مطلب دا د دې د چمک دمک د سردارۍ د لیډرشپ د دې غټو غټو خبرو نه د دې نه مو متاثره کېږه د دې مؤمنانو په مقابل کې الله رب العالمین غوښه صفر یې کړ او دا مؤمن یې اوچت ځکه الله رب العالمین په مال په ښایست په قوم په نسب فیصلې نه کوي بلکې قرآن کې الله موږ ته فرمایلي ان اکرمکم عند الله اتقاکم په تاسو کې د الله په نزد ډېر عزتمند هغه کس دی چې هغه متقي دی دننه په دې زړه کې د الله یاره ده د الله دین سره مینه ده د الله د بندګۍ شوق دی د الله حکم راشي په دې زړه کې قدر کوي د هغې احترام په نظر ورته ګوري د نبي صلی الله علیه وسلم حدیث راشي په احترام ورته ګوري دننه دا تقوا فیصلې په دې کوي الله رب العالمین په ظاهري رنګونو او په ظاهري عهدو په مال او دولت او په دې ظاهري شوشه باندې الله رب العالمین فیصلې نه کوي او دا ناشنا خبره ده چې کم صحابي په صحابو کې هغه نابینا صحابي و هغه په باره کې الله رب العالمین سورة عبس کې فرمایي سورة عبس کې الله رب العالمین څه فرمایي چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم مجلس ته غټان سرداران اغلولی نوابان راغلی نو عبد الله ابن ام مکتوم یو نابینا صحابي سترګو نظر نه لګید عبد الله ابن ام مکتوم رضی الله عنه نو نبی علیہ السلام ناس دي غټو غټو سردارانو سره خبره کوله په یو مجلس تاسو جوړ شو په دې کې دا صحابي راغو د تاسو شروع کړ نبی کریم صلی الله علیه وسلم لږ د طبیعت ته شو ګوره زه هم مجلس کې ناسم دي خلکو ته دعوت ورکوم ځکه دا اهم خبره ده که دوی اسلام ته راشي خو هغوی خو الله رب العالمین په عالم و چې متکبر و حق یې نه قبله نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صحابي په دې راتګ داسې خفه شو الله رب العالمین ایتونه نازل کړه عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى د دې صحابي صفات یې ذکر کړل زما نبی خفه شو مخې واړو د دې غریب صحابي د دې نابینا نه د نبي علیه السلام دا حرص چې دا خلک ایمان راوړي د دې صحابي د دې نابینا په سپکاوي په زړه کې نه دا خبره واصل کړي ځکه الله رب العالمین هغه د ادب الفاظ نبی علیه السلام ته استعمال کړي چې زما نبی خفه شو د دې نابینا پر راتګ او مخې واړو هغه کسانو ته متوجه شو او دته چې لګل ته په قلاره کې نرستو به بیا خبرې کوم ابي الله فرمایي چې دا خو هغه کس دی چې دی خو د حق طلبګار دی او دی د تزکیه النفس طلبګار دی د نفس پاکي غواړي دا نابینا صحابي او چې دا غټان دي دا متکبرین دي دا خو بس تا وخت به برباد کی خبره نه مانی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې صحابي دومره قدر به بیا کوي ګوره دوباره کې ایتونه راغلي دوباره کې الله ایتونه راولېږل ماته سو زله دا نابینا صحابي نبی علیہ السلام دله دومره پروتوکول ورکړی دی صحابه به حیرانېده بیا دې صحابي ته به نبی علیہ السلام څومره موقعو کې چې سفر باندې بتلو او مدینې نه به وتو نبی علیہ السلام نو خپله مصلا به ورته حواله کړله ته به زما په ځای امام یې څو موقعو کې دا به امام کړی دی چې ته زه به نه یم خو منځونه به ته ورکې ته به جماعت کې ملګرو ته دومره به بیا خو خیال ساتلو نبی صلی الله علیه وسلم دومره ناز به ورته کولو دومره مینه به ورسره کوله رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپلو ملګرو سره برتاو مینه محبت په هغه صحابه کرام رضی الله عنهم کې چې دا د تقوا غرونه په هغې کې په دې ابتدایي ملګرو کې چې کله بیا د اسلام دعوت دا لګې د ورو عام کېږي نو یو په هغه صحابو کې مسعود بن عمر بن ربيعه القاري دی مسعود بن عمر ابن ربيعه بعضې ورته مسعود بن الربيع هم وایي دا په ابتدایي صحابو کې دی
رسول الله صلی الله علیه وسلم لا دار ارقم ته نه دی تللی. دار ارقم ته خو نبی علیه السلام اله لاړو چې کله په مکه کې په مسجد حرام کې په پابندي مشرکانو ولګوله، هغوی ظالمانو نور بند کړو چې نور به نه راځي مسجد حرام ته عبادت لپاره، بدماشانو که نه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به بیا د ارقم بن ابي ارقم رضی الله عنه یو صحابي او د صفا غونډۍ چې دا اوس خو نشته غونډۍ، اوس خو فرش جوړ کړی دی ځکه چې اوس خلک ډېرېږي نو هسې نه چې حادثات وشي، نو مسجد حرام یې ډېر کلاو کړی سهولیات. مخکې به دلته غونډۍ وې دوه، صفا او مروه، دا دوه ډېرکۍ وې او په دې منځ کې یو بله کنده وه، هغې ته یې بطن مسیل ویلو. دا کوم ځای کې دا شنه راډونه لګېدلي دې ځای کې به کنده وه، کندې ته به کوز شو منډه به دې وواله، بیا به هغه طرف ته وختې، بیا به تللې مروه طرف ته. ځکه اوس هلته د نښې دپاره هغه شنه راډونه لګولي چې دې ځای کې چې کله حاجي او عمرې والا دغه ځای ته ورشي نو دا سړی به پکې منډه وایي، زنانو لپاره منډه نشته، سړو لپاره دغه شنو راډونو د لاندې به منډه وایي. دغه بطن مسیل دی حدیث کې چې راځي. سیلاب اوبه به هم دې ته راتللې چې کله به باران وشو، ځکه کنده وه دا. نو د دې صفا غونډۍ په دې یخ کې د دې صحابي کور د ارقم بن ابي ارقم رضی الله عنه چې هغه زمونږ په اسلامي تاریخ کې په څه مشهور دی؟ دار ارقم. دار ارقم الله څومره خوش قسمته دی چې الله د کور مدرسه وګرځوله. سبحان الله. نو او درس پکې څوک کوي؟ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. بیا به نبی علیه السلام د دې صحابي کور کې نو چې آیتونه پر نازلېده، دینی تعلیمات به نو ټول ملګري به هلته ورتله، ځکه چې مسجد حرام کې پابندي ولګي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم لا هلته نه وتلی دار ارقم ته چې دې صحابي مسعود بن عمر بن ربيعه القاري د په ایمان راوړو. او دته القاري په دې وجه نه وایي چې دا د قرآن قاري و، زمونږ قاري نه دی، دا قاره ورته وایي او علاقه ده، دا په هغې کې اوسېده، هغه علاقې ته منسوب دی. القاري من هغه د قارې علاقې والا، دا هغې ته منسوب دی. نو دا صحابي چې کوم دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره هجرت کړی دی مدینې ته، او بیا چې کله د هجرت وکړلو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د ده په مابین کې او د عبید بن الطیحان چې هغه د مدینې او د ده او د هغه منځ کې ورورولي قایمه کړه. ځکه د نبي علیه السلام طریقه به دا وه چې څوک به مکې نه لاړو هلته مدینې ته هجرت وکړو، نو دا مهاجر ملګری بیا هلته یو انصاري ته واله کړو. داسې خو ټول مسلمانان درونه دي، خو دا به ورته خاصه واله کړي، د خیال ساته ستا او د ده ورورولي شوله، هغه به بیا د پوره ضروریاتو ټولو خیال ساته. اسلام خو همدې ته وایي که نه، دین چې د یو بل او بیا خاص کر د کمزورو خیال به مونږ ساتو. کمزوري خلک به څنګه راوچتو؟ دا د زکات نظام چې شریعت مقرر کړی، دا د صدقو امر چې مونږ ته کېږي بار بار په قرآن کې، او نبي علیه السلام دا حدیث کې فضایل بیانوي، دا اوس دا سخت جمع دی. خبره مینځ کې راغله څومره تکلیف دی. زما او ستا بچی چې سهار او ماښام کې اړچېږي د یخنۍ نه، په ایمان ووایه څومره فکرمند دی ورته. که درته ښځه وایي یو بنین خو ورله واخله، جرابي نشته، بوټان یې خراب شي بوټان ورله واخله، ټوپۍ ورله واخله چې دا غوږونه پټي، سهار ډېر یخني چې سکول له ځي، او دغه رنګه ماسخوتن کې هم ډېر یخني، ماشوم بیمار نه شي، سینې خرابه نه شي. او موږ یو بلکل صحیح ده. یا ټلیفون کوو بازار ته څوک پېژنو، هلکه یو څه خو راولېږه، یو بنین پکار دی، دا پکار دی، یا یې ولېږو چېرته بازار دی، یا ورسره خپله ځو چې هلکه لاړ شو دې بچو له د پیزار غم وکړو، د جرابو غم وکړو، د ګرمې ټوپۍ او د ګرم بنین غم وکړو چې د ده دا وجود برابري. زما او ستا په دې معاشره کې، زما او ستا په خپلوانو او رشته دارانو کې داسې ماشومان شته او که نشته چې د جامو وسې نه کېږي؟ پلار یې بېګا له 800 روپۍ راوړي، په دې 1000 روپو باندې چې 1000 روپۍ شي، لا 1000 خو لا د ډېرو خلکو نه وي، ډېره کمه تنخواه ډېر زمونږ په دې ملک غربت دی. او دې دا ټوله میاشت تېره شي، دې کرایي ورکړي، دې د بجلۍ بل داخل کړي په دې پیسو کې، دې د ګیس بل داخل کړي، دې د دې ماشومانو فیس ورکړي، دې پې بچو له دوایي راوړي، که دا پې ورله جامې او بنین او کوټ واخلي. کم از کم د دې کمزورو خلکو خیال ساتل پکار، او د خپل وس مطابق یې وکئ. تاسو ټولو ته زه دا دعوت وکړم، یخې ورځې دي، تکلیف دی، والله یاد ساته که د یو کونډې دعا دې واخسته، والله یاد ساته که د یو یتیم دعا در باندې ولګېده، د یو غریب مسکین دعا در باندې ولګېده، او ځان هم چاته مه ښایه. دا شوق هم مه ساته چې ته مدد کې او خلک ستا نوم یاد کړي، بلکې امام ابن تیمیه رحمه الله او نور علما خو ویلي چې چا سره د تعاون وکړو هغه ته به دام نه وی چې ما ته دعا وکړه، دا ټکې ورته مه وایه. بلکل ته لالچ بس چې د چا لپاره دې خو هغه نه که نه، هغه رب تا ګوري که نه،
هغه رب به تعالی داسې بدلې درکړي چې ستا به سوچ او ګمان کې چې دا ما سره څه وشو. یاد ساتئ کم خلک هم چې د کمزورو د غریبانانو د فقراو مدد کوي، تعاون کوي د خپل وس مطابق. یو جوړه جورابه یو بنین په دې به څه وشي؟ یو صادر یو بابا له واخلي، یو بوډا سړی دی بې وسه دی، ستا په محله کې دی، ستا په علاقه کې دی، یا ستا په رشته دارو کې دی، تره دی دی، ماما دی دی، بل رشته دار دی، په دې به تا نه څه وشي؟ هېڅ هم نه کمېږي ستا نه. خو الله سبحانه وتعالی به داسې یو عجیبه طریقه باندې ستا په مال کې برکت واچوي، په داسې طریقه باندې به تعالی بدلې درکړي چې ته بیا حیران ټول عمر به خوشحاله وي. صدقاتو کې دا کمال دی. انما ترزقون على فقرائكم وضعفائكم یا بفقرائكم وضعفائكم حدیث کې راځي تاسو ته چې رزق درکول کېږي که ته غواړې چې زما رزق الله فراخه کړي، الله وایي دا رزق په کمزورو او په فقراو باندې خیال وساته، بیا ته خپل رزق ته ګوره. د الله نبي فرمایي صلی الله علیه وسلم ته ګوره چې بیا ستا رزق څنګه کېږي. الله سبحانه وتعالی به تعالی رزق فراخه کړي. نو دې وجې نه زما محترم ورونو د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د صحابه کرام رضی الله عنهم به دا طریقه وه. نو که یو مهاجر به راغو نو خو به د هغلته کور و، نه به یې ځمکه وه، نه به یې کاروبار و چې مدینې ته به لاړو. د نبي علیه السلام د مینې نه بتلو که نه، زموږ نبي مکه تنګه شوه، مشکلات شو، مشرکانو نور نه پرېښوده. نو د نبي علیه السلام دپاره هجرت کوو چې د نبي علیه السلام ملګرتیا کې لاړ شو مدینې ته. دی به دلته څه خوري، څه بس کي، چېرته به اوسېږي. ځکه دا یو انصاري ملګري ته حواله کړو د مدینې چې ورده د دې ملګري د کور د رهایش کانه پینه د کاروبار غم وکړه. صحابه هم بیا داسې نه و چې بس پردي ته به ناست و چې بس ته به یې راوړې زه به یې خورم، نه، صرف ابتدا کې به هغه چې کوم ضرورياتو بنیادي به ورته مهیا کړه. بیا خو صحابه زمریانو د مدینې منډیا ته به تله، په خپله به یې کاروبار کوه، چا په باغونو کې مزدوري کوله، چا به د مدینې په بازار کې مزدوري کوله، خپله هغه محنت به یې کوو. خو هغه ایمرجنسي حالاتو کې به چې کله دوی راورسېده د مکې نه، تکلیف به و، کور به نه و، بل څه به نه و انتظام، نو نبي علیه السلام به یو کس ته حواله کړه چې هلکه د دې سړي خیال وساته، دا تا ته حواله شو. هغه ویل بلکل چې دا ما ته حواله، زما ورور دی، بس د دې د ښځې د دې د بچو د ده ضرورتونه به زه پوره کوم، د دې به زه پوره خیال ساتم. دا ماحول زموږ خوږ نبي علیه السلام جوړ کړی. او د دې په ضمن کې راته یو اخري خبره وکړم، ټایم ختم دی. صحابه وایي موږ ناست یو، دا د دوحا ټایم دی، د چاش ماسپښین ته ټایم کم پاتې دی، مسجد نبوي کې ناست چې هم کتل یو قوم راغو، مسافر راغو. حدیث کې راځي وایي نبي علیه السلام چې څنګه د خلکو ته وکتل، موږ ورته وکتل. نو دا داسې خلک وو چې مجتاب النمار متقلد السيوف، تورې غاړو ته دي. د عربو د عادت به و چې بس خامخا چې چېرته ورتلو توره به یې غاړې ته وه، ځکه دا ډاکوان ماکوان او د خطرې به ډېرې وي، صحراونه او دشت، توره به یې خامخا دغه کوله ګرځوله. او دا جامې چې کومې اچولې دي داسې عجیبه عجیبه غوندې جامې اچولې دي، شړیګانې په ځان را اچولې دي، او داسې کمزورې جامې دي د ټول. دا قافله را مسافر دي. صحابه وایي دا اکثر د مزر قبیلې وو، بل کلهم من مضر، بلکې اکثر د مزر قبیلې وو. مزر یو قبیله ده په عربو کې. وایي دا د هغه ځای نه دا میلمانه راغله. نبي علیه السلام چې ورته وایي څنګه وکتل، رنګ مبارکې چینج شو، بدل شو د خفګان نه، د دې د سفر په رنګونو کې زیړوالی، د دې جامو کمزوري، دا غربت، تکاوټ، دا چې زما او ستا نبي وکتلو خفه شو چې څومره کمزوري خلک راغو، میلمانه راغو، غرمې ټایم دی، اوس د ماسپښین مونځ ټایم کېږي، لګیا دی ماسپښین مونځ ټایم کېږي، په دې ټایم کې غرمه راورسه. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه فرمایي فورا یې مونږ ته اعلان وکړو چې ملګري مونځ چې وکئ لاړ شئ، د چا په کور کې چې څه دي. او عجیبه خبره دا ده چې اول خپل کور ته لاړو نبي صلی الله علیه وسلم، اول خپل کور ته منډه کړه، دا زما ستا نبي دی، د میلمه انتظام کوي. اول خپل کور کې سوال جواب وکړو چې میلمانه راغلي دي، چې څه برابري چې هغه ورته کېږي. او بیا صحابو ته ویل چې تاسو سره څه کور کې راوړئ، حاضر یې کوي چې د دې میلمنو اکرام وکړو. او بیا یې د دې خوراک سره سره ورته دا مو فرمایل که له چا سره کومه جوړه سیوه یا غم راوړئ، ځکه دې جامو ته وګورئ تکلیف کې دي که نه. صحابه کرام فرمایي د نبي صلی الله علیه وسلم دا رنګ دومره د خفګان د لاسه پریشان او دا رنګ مبارک یې مونږ کتلو، رنګ یې بدل شوی د خفګان. خو چې کله صحابه وروستو خوراکونه راوړل او جامې راوړل، یو طرف ته خوراک ډېری جوړ شو او بل طرف ته د جامو، وایي د نبي کریم صلی الله علیه وسلم دا رنګ مبارک دومره ښکلی شو، د اننګو مبارک یې چمک لګوله داسې خوشحالۍ د لاسه، ځکه نبي علیه الصلاة والسلام ښکلی انسان و،
نو په دې مخ مبارک کې به خفګان هم بیل معلومېده، خوشحالي به هم بیله معلومېدله چې کله به وي غوسه په یو خبره به غوسه شو، وایي دا ننګي مبارک به یې داسې تک سره شو، تا به ویل که چا پکې د انارو جوس نه چوړ کړلو، اوس به ترې انار راوځي لګیا دی، د انارو جوس به ترې راتویږي. او چې کله به نبي کریم صلی الله علیه وسلم خوشحاله شو نو د خوشحالۍ نه به دا ننګي مبارک داسې پړقېدل، تا به ویل چا سونې یا چاندۍ له چمک ورکړلو، لکه سونا او چاندي چې پړق وایي داسې پړق به وایي. دا زما ستا د خوږ نبي صلی الله علیه وسلم کردار، د غریبانانو، د کمزورو، د محتاجو، د مساکینو، د فقراو خیال دای ساتلی زما محترم ورونو. الله رب العالمین دی زمونږ ستاسو په ټولو مسلمانانو باندې رحم وکړي. الله رب العالمین دی څومره محتاج خلک دی، کمزوري خلک دی، ضرورتمند دی، الله سبحانه وتعالی د عظیم خزانو نه د هغې هغه ضرورتونه پوره کړي. الله سبحانه وتعالی دې موږ تاسو نه وس راکړي چې څومره کمزوري خلک دي موږ سره د خپل وس مطابق تعاون وکړو. تاسو لاړ شئ یو توجه اخره کې بله درکړو. داسې مدارس شته دي په مدرسو کې یتیمانان ماشومان ډېر داخلي اکثر څوک یې تربیت نه مدرسې ته یې لېږل، کم از کم یو مدرسې ته خو سر یو ورځ ښکاره کړه که نه، د دې مولوي صاحب سره خو یو ورځ کښېنه چې مولوي صاحب دا شاګردان دا د کوم ځای تا ته به وایي دا د واجوړ او د دیر او د سوات او فلان او فلان د چترال د لرې لرې نه به راغلي غریبانه، داسې به ړچېږي جامې به نه کم از کم ورته ووایې خیر دی د یو 5 کسانو دپاره به زه جامې راولېږم، یو 5 بنینونه به راولېږم، نور به ډېر وس نه کېږي. یا ته ماله لږ لیسټ راکړه څومره کسان دي چې بنینونه یې نشته دی، کوټونه یې نشته، جرابې یې نشته، لیسټ به جوړ کړو، زما سره یو 15 ملګري دي تکړه په شریکه ورله دا ضرورت پوره کړو. کم از کم سترګې خو پټول نه دي پکار. داسې ماشومان شته سکولونو ته چې سار کې ځي ړچېږي بالکل یې چې کوم دی جامې نه وي، جرابې نه وي، سپلې یې اچولي، شلېدلي بوټان یې اچولي، په تکلیف کې رواني، لاسونه یې چاودلي، په تکلیف کې دا مخ یې چاودلی دی یخنۍ نه. د دې کمزورو خلکو نه سترګې پټول زما محترمور نه دي پکار ده چې دې موږ د خپل وس مطابق ضرورتونه پوره کړو. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صفونه برابر کې دي مشران لمخ کې صفونه کې ځای ورکړي.